په د نیکمرغه لوی اختر په شپو ورځو کې غزني ولایت ته شاوخوا 2 لکه خارجي او داخلي سیلانیان راغلي دي چې ډیری د هغوی داخلي سیلانیان دي. په ټولو کې دغه سیلانیانو د غزني له تاریخي ابداتو، لرغونو سیمو، همدارنګه له ځینو طبیعي سیمو څخه لیدنه کړې ده، لکه د غزني سلطان بند، همدارنګه د غزني سردې بند او ځینو نورو طبیعي او ښکلو سیمو ته، لکه د خواجه مرو ولسوالۍ او ځینو نورو سیمو ته. په ټولو کې د سیلانیانو زیاتوالی په هیواد کې د امنیت ترڅنګ د غزني ولایت تاریخي اهمیت ته په کتو، همدارنګه هغه آب و هوا چې په دغو ورځو کې غزني ولایت ګرمسیرو ولایتونو په پرتله باندې ډېره ښکلې او تازه هوا لري. نو په ټولو کې د سیلانیانو راتګ دوو علتونو له کبله چې یو د غزني تاریخي اهمیت ته په کتو، همدارنګه د دغه ولایت هغه مناسبه هوا سبب د دې سوې ده چې دغه ولایت ته سیلانیان راتګ زیات سي. د غزني اطلاعات فرهنګ ریاست له خصوصي سکتور سره په همغږۍ باندې هڅه کوي تر څو په ټولو طبیعي او سیلاني سیمو کې د سیلانیانو او ګردشګرانو لپاره لازم خدمات ترسره کړي، تر څو موږ وکولی سو چې په راتلونکي کې هم د سیلانیانو د لا جذب او توجه غزني ولایت ته زیاته سي.